تاسو تصور کولی شئ چې یوه ورځ سهار له خوبه راویښ شئ، د ښار دروازې وتړل شي، د لرې نه د آسونو غږونه راځي او له څو شېبو وروسته د اور لمبې د اسمان رنګ بدل کړي. دا یوازې د یوې کیسې برخه نه ده، دا زموږ د افغانستان په تاریخ کې یوه رښتینې پیښه ده. د چنګیز خان او هلاکو خان یرغلونه هغه شیبې وې چې ښارونه یې د وینو په سیندونو بدل کړل. د 12مې پیړۍ په وروستیو کې افغانستان د منځنۍ اسیا او منځني ختیځ د سوداګرۍ، علم او پرمختګ یو ستر مرکز و. د هرات، بلخ، غزني او نشاپور ښارونه د علمي او هنري فعالیتونو کوربه و. هرات د شاعرانو، لیکوالانو او معمارانو ښار و. بلخ د فلسفې او تاریخ مرکز و او د ام البلاد یا د ښارونو مور په نوم یادېده. غزني بیا د غزنویانو له زمانې د اسلامي تمدن روښانه څراغ و. د ښارونو منځ کې د ورېښمو لاره تېره وه چې سوداګر له ختیځه تر روم پورې پرې تګ راتګ کاوه. خو دا ټول ارام ژوند د 1220 میلادي کال په شاوخوا کې په یوه ناڅاپي توپان بدل شو. چنګیز خان چې اصلي نوم یې تموچین و، د مغولیا له دښتو څخه راپورته شو. هغه د کوچي قبایلو مشري په خپلو لاسونو کې واخیسته او د یوه داسې جګړیز ماشین مشري وکړه چې نړۍ مخکې نه ولیدلې. د هغه پوځونو په سلګونه زره اسونه لرل او هر سرتیری یې په تیره غشي او لنډو تورو سمبال و. د افغانستان پر وړاندې د چنګیز خان د یرغل دلیل د خوارزمشاه او مغولو ترمنځ د سوداګرو د وژنې پیښه وه. کله چې د چنګیز خان یو کاروان د خوارزمشاه لخوا ووژل شو، هغه دا د جګړې اعلان وباله. په 1220 میلادي کال کې د مغولو پوځونه له شمال ختیځ څخه افغانستان ته ننوتل. لومړی هدف یې بلخ و. بلخ چې د زرګونو کلونو تمدن یې درلود، د چنګیز خان د یرغل لومړنۍ قرباني شو. د ښار ټول اوسیدونکي یا ووژل شول یا غلامان شول. کورونه یې وسوځېدل او معبدونه او جوماتونه له خاورو سره برابر شول. بخارا او سمرقند که څه هم نن د افغانستان برخه نه دي، خو د هغه وخت د ختیځ خراسان د لوی فرهنګي خلکې برخه و. د همدې برخلیک ښکار شول. چنګیز خان د دې ښارونو د وژنې او ویجاړۍ امر ورکړ ترڅو د نورو ښارونو لپاره د عبرت مثال شي. هرات هغه وخت د خراسان زړه بلل کېده. د ښار خلک د مقاومت لپاره ودرېدل، خو د مغولو د پوځ ځواک د دوی له وسه وتلی و. 3 ورځې پرله پسې د قتل عام صحنې جوړې شوې. زرګونه سړي، ښځې او ماشومان ووژل شول. ځینې تاریخونه وایي چې د وژل شویو شمېر د ښار د اوسیدونکو له نیمایي ډېر و. په نشاپور کې د چنګیز د زوی وژل کېدو وروسته د انتقام په توګه د ښار ټول خلک ووژل شول او حتی سپي او پیشوګانې هم د وژنې له تیغه تیر شول. غزني هم له دې برخلیک خوندي پاتې نه شو. د ښار تاریخي ماڼۍ، کتابتونونه او مدرسې وسوځېدل. هلاکو خان د چنګیز خان لمسی د 14مې پیړۍ په منځ کې د خپل نیکه د لښکرو لاره تعقیب کړه. که څه هم د هغه تر ټولو مشهور یرغل د بغداد نیول و، خو د افغانستان شمالي او مرکزي سیمې یې هم د اور او وینې ډګرونه کړل. هلاکو د اسماعیلیه د کلا ویجاړولو لپاره ځانګړې جګړې وکړې چې ځینې یې په افغانستان کې هم وي. د هغه پوځونو د خلکو کروندې ورانولې، څاروي لوټل او ښارونه یې له نقشې ورکول. د چنګیز او هلاکو د یرغلونو تر ټولو غمجن اړخ د علمي او فرهنګي مرکزونو له منځه وړل و. کتابتونونه چې د سلګونو کلونو علم او هنر پکې خوندي و وسوځېدل. شاعرانو، عالمانو، هنرمندانو یا د تیغ لاندې ژوند له لاسه ورکړ یا یې مهاجرت وکړ. دغه پیړۍ د افغانستان لپاره داسې ټکان و چې د علم او فرهنګ بیا راژوندي کېدل یې سلګونه کلونه وخت ونیو. د چنګیز خان او هلاکو خان یرغلونه یوازې د جګړې داستانونه نه دي، دا د دې حقیقت ښکارندوی دي چې جګړه څنګه تمدنونه ړنګوي. افغانستان چې د تمدنونو ټاټوبی و، په څو کلونو کې په ورانېدلو ښارونو او ویرجنیو کلیو بدل شو. دا کیسه نن هم موږ ته دا پیغام راکوي چې د سولې ارزښت له هر څه لوړ دی او جګړه یوازې د وینو سیلابونه شاته پرېږدي.